الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، الله پاک په خپل فضل او کرم سره د رمضان المبارک میاشت ډیره د برکت میاشت پیدا کړې ده. دا میاشت د روحانیت د عالم د پاره پسرلی دی. د دې میاشتې د برکتونو د اندازې لګول د انسان د طاقت نه بهر دي. په دې مبارکه میاشت کې د نفل ثواب د فرض سره برابر دی او د فرض ثواب په 80 چنده دی. لدی وجه د الله والا خلق د دې میاشتې هر دقیقه غنیمت ګڼي او یو لمحه نه ضایع کوي. د الله والا خلق په دې میاشت کې ځانونه ښه مصروف ساتي، اعتکافونه کوي، تلاوتونه کوي، د لکونو په شمار درود شریف لولي، ټوله شپه نفلونه کوي او د دې میاشتې د برکتونو نه لمنې ډکوي او ګټې کوي. د حضرت عائشة رضی الله عنها روایت ده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ. شعب الإيمان للبهقي جلد صفحة 310. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها فرمائی چې کله به د رمضان میاشت راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د همت ملا وتړله او تر څو به چې د رمضان میاشت نه وه تېره شوې نو تر هغې پورې به یې بسترې ته تشریف نه راوړلو. دارنګې د حضرت عائشة رضی الله عنها روایت دی، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان تغير لونه وكثرت صلاته وابتهل في الدعاء وأشفق منه. شعب الإيمان للبهقي جلد صفحة يوصل أو لس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې کله به رمضان المبارک راغلو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک به بدل شو او ډیر نوافل به کول او په جړغونی غږ به دعا کوله او د الله نه به ډیر ډارېدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خصوصا په اخیری 10 ورځو کې ځان ډیر ستړی کولو. عن عائشة رضی الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. بخاري جل اول صفحه 301، مسلم جل اول صفحه 302. یعنی حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای چې کله به د رمضان اخیری 10 ورځې داخلي شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د همت ملا وتړله، ټوله شپه به یې ویښه تېروله او خپل اهل به یې ویښولو. دارنګې حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. مسلم جل اول صفحه 306. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخیری 10 ورځو کې دومره کوشش کولو چې په نورو ورځو کې به هغومره نه کولو. دا ګوره په رمضان کې زموږ د پیغمبر علیه السلام د عبادت حالو یو څه اثرات اوسم د الله والا او خلقو پکې پیدا د الله والا په خلقو کې پیدا کیږي. خو ګوري ورونو یو مصیبت هم د رمضان په میاشت کې را پیدا شوی دی. د رمضان د میاشتې خیر او برکت د ابتدا نه تر ډیره پورې جاری وو. تقریبا 1400 کاله د رمضان خیرونه او برکتونه جاری وو، لیکن په هندوستان باندې د برطانوي حکومت د راتللو سره په دې مبارکه میاشت کې یو مصیبت هم راښکاره شوی دی او هغه دا چې د برطانوي دورې پیداوار غیر مقلدین ویکټوري اهل حدیث په دې میاشت کې د شیطان نمایندګي کوي. وابیان ټوله د رمضان میاشت په دې بیانونو کې تیری چې په رمضان کې د غیر رمضان په نسبت ډیر عبادت کول بدعت دی، ګناه ده او دوی وایي چې په اخیری 10 ورځو کې د نورو ورځو نه 2 رکعاته زیات لمونځ کول بدعت او حرام دی. وابیان ټوله د رمضان میاشت د عبادت نه په منع کولو کې تیروي. وابیان په زرګونو اشتهارات او په سلګونو رسالې د دې عبادت په خلاف چاپوي. وابیان خو خپل بدقسمته د دې میاشتې د برکتونو نه محروم دي. نور خلک هم په دې بحثونو کې راګیروي او د حیرانتیا خبره خدا ده چې دا هر څه شیطانی عمل دا د عمل بالحدیث په نوم باندې کوي. دوی په ټوله میاشت کې 8 رکعاته تراویح او 1 رکعت وتر کوي. د دې 9 رکعاتو په باره کې د دوی سره یو حدیث هم نشته. بهر تقدیر لکه مونږ چې د ابلیس
شیطان مقابله د الله پاک په توفیق باندې کو نو دغه شیطان نما او د شیطان نائبان داوابیان د دوی مقابله هم د الله پاک په توفیق باندې کو. ګوري ورونو زه د الله پاک په توفیق په دې درسونو کې تقریبا ستاسو په خدمت کې 40 احادیث پیش کم چې تراویح سنت دي او 10 رکعات دي، خو ستاسو د اسانتیا د پاره وي په ضمن د سوال او د جواب کې پیش کم. په نن درس کې به د 2 سوال او جوابونه ستاسو په خدمت کې پیش کم او نور به د الله پاک په توفیق باندې په نورو درسونو کې ذکر کوو. خو ان شاء الله چې ستاسو په خدمت کې به زه 40 احادیث پیش کوم چې تراویح 10 رکعات دي، خدا به په ضمن د سوال او د جواب کې ذکر کوم چې تاسو ور باندې پوه شئ. اول سوال چې په نن درس کې زه ذکر کوم هغه دا دی چې آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 10 رکعات تراویح ثابت دي او کنه؟ دویم سوال دا چې آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت باندې تراویح کړي دي او کنه؟ لس سواله او داغي جوابونه به زه ستاسو په خدمت کې ذکر کوم او د دې په ضمن کې به تقریبا 40 احادیث د الله پاک په توفیق باندې بیانو. اول سوال دا دی چې آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 10 رکعات تراویح ثابت دي او کنه دي ثابت دي؟ ګوري ورونو جواب دا دی چې بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 10 رکعات تراویح ثابت دي او په داسې حدیث باندې ثابت دي چې د محدثینو د اصول مطابق صحیح حدیث هم ده او متواتر حدیث هم ده. یعنی په متواتر حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 10 رکعات تراویح ثابت دي. حدیث داسې ده عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة والوتر. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. دارنگی السنن الكبرى للبهقي جلد 2 صفحه 490. دارنگی مسند عبد ابن حمید صفحه 213. دارنگی اتحاف الخير المهرة جلد 2 صفحه 414. دارنگی تاریخ بغداد جلد 15 صفحه 14. دارنگی زیل تاریخ بغداد جلد 18 صفحه 109. دارنگی الکامل لابن عدی جلد اول صفحه 240. دارنگی المحجم الكبیر جلد 15 صفحه 433. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چې په رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 رکعات تراویح او وتر کول. د حدیث صحت درته بیانوم. د دې حدیث متن اول نمبر صحیح دی حتی چې متواتر دی، ځکه چې د محدثینو اصول دي. د محدثینو دا اصول دي چې د حدیث په سند کې اگر چې کوم راوی ضعیف وي لیکن چې کله د حدیث په مضمون باندې صحابه او تابعین او تبع تابعین او مذاهب اربعه او عمل کړي وي نو هغه حدیث ته متواتر عملی حدیث ویل شي او د دوی عمل ته اجماع عملی ویل شي. محدثین حضرات د دین په تلقی بالقبول باندې تعبیر کوي. د داسې حدیث سند بحث ته محتاج نه، لکه څنګه چې د اول ورځ سپوږمۍ شاهدانو ته محتاجه لیکن د 14 سپوږمۍ شاهدانو ته نه محتاجه. دارنګه هغه حدیث چې د هغې مضمون ته تلقی بالقبول حاصلی نو دا په سند باندې بحث ته نه محتاجه. که غیر مقلدین اعتراض وکړي چې زه تواتر نه منم ما ته صحیح سند بیان کا، نو ته ورته ووایه دې وابي ته چې زه د ټول قرآن خبره نه در سره کوم بلکې یوازې د سورة فاتحې خبره زه ستا سره کوم. سورة فاتحه 7 آیتونه دي. نو وابي صاحب ته مهرباني وکړه د دې هر آیات سند د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ثابت کا، یعنی د 7 آیتونو دپاره 7 صحیح سندونه ما ته ذکر کا. غیر مقلدین بدل ته پخپله وی چې د سورة فاتحې دا 7 آیتونه په تواتر ثابت دي، سند ته ضرورت نه لري. نو دارنګي مونږ هم وایو چې کله تواتر سند ته محتاج نه دی نو د سند د ضعف له وجې ور باندې رد څنګه کوئ؟
دراویانو د توثیق لوجه چې د سند د ضعف اعتراض ختمیږي، نو همدارنګه د تواتر لوجم د سند د ضعف اعتراض په طریقه اوله ختمیږي. ګوري ورونو د سند ضعف، سند چې ضعیف وي نو د دې ضعف په دوه طریقو ختمیږي، یو دراویانو د توثیق لوجه او دویم د تواتر لوجه. ځکه چې د محدثینو په توثیق کې د غلطۍ امکان وي، لیکن په تواتر عملی او په اجماع عملی کې د غلطۍ هیڅ امکان نه وي، نو په تواتر باندې د سند ضعف ختمیږي. دارنګه موږ وابیانو ته وایو، کم وابي چې وایي چې زه تواتر نه منم، ما ته صحیح سند بیان کا، نو زه دی وابي ته وایم چې ته د خپل مور او د پلار د نکاح شاهدان ما ته پیش کا. وابیانو ته د خپل مور او د پلار د نکاح گواهان نه معلوم، نو چې نه معلوم دوی خپل حلاليواله څنګه ثابتوي؟ که غیر مقلدین وایي چې زمونږ د پلارانو نکاح په مساجدو کې شوې ده او ولیمې ته زمونږ ټول خپلوان راغلیو، نو لدی وجه زه اگر چې شاهدان نه پیژنم چې زما د پلار په نکاح کې شاهدان څوک و، لیکن په نکاح او په ولیمه کې د دې ټولو خلکو د شرکت نه دا وابي وایي چې زما حلاليواله ثابتېږي، نو موږ ورته وایو چې د یو څو کسانو د یو څو دقیقو په اجتماع باندې ستا حلاليواله بغیر د معرفت د شاهدانو نه ثابتېږي. نو د رمضان 20 رکعاته تراویح چې د خلفای راشدینو، تابعینو، تبع تابعینو نه تر په هندوستان باندې د انګریزي دورې پورې په اربونو مسلمانانو په هر مسجد کې کړي دي، نو د دومره اجتماع او عملی تواتر نه د حدیث څرنګه نه ثابتېږي؟ او که بیا هم د دومره اجتماع او تواتر نه دا حدیث ثابت نشي، نو د وابي د یو څو خپلوانو په یو څو دقیقو اجتماع باندې حلاليواله به څرنګه ثابت شي؟ که وابي ووایي چې عقلي دلایل پرېږده، د دې قاعدې ثبوت د محدثینو نه پیش کړه. ګورئ ورونو، ما حدیث پیش کړو او بیا مې د هغې د صحت او د تواتر دعوه وکړه. حدیث میں داسی پیش کرو، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بهم فی رمضان 20 رکعتا والوتر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پر رمضان کی 20 رکعت تراویح او وتر کول. دا حدیث دے او دا دی حدیث متن اول نمبر صحیح دے، حتی چی متواتر دے، زکا تلقی بالقبول ورطا حاصل دا. نو کوابی وی چیر عقلی دلائل زنمانم، دا دی قیدی ثبوت ماتا دا محدثینو نا پیش کا چی دا کم حدیث مضمون تا تلقی بالقبول حاصل وی اغا پا حکم دا متواتر کی وی. نو گوری ورونو دا دی قیدی ثبوت بم دا اللہ پاک پا توفیق پا دیر حوالو بانی من پیش کو. غیر مقلدین دا دی حدیث پا سند بانی اعتراض کئی چی دا دی حدیث پا سند کی ابراہیم ابن عثمان ابو شیبہ سخت ضعیف دے. گوری ورونو پا اسلام کی دا عملی مسائلو اصل دار و مدار دا امت پا تعامل بانی دے. پا کم حدیث بانی چی پا امت کی بلا نکیرہ بلا انکار عمل جاری وی، دا اغا حدیث پا سند بانی بحث تا ضرورت نہیں. او پا کم حدیث بانی چی طول امت عمل پریخی وی، دا اغا حدیث سند که هر څومره قوی وی لیکن بیا به هم هغه حدیث ته معلول ویلی شي. وګوره الرد علی سیر الاوزاعی صفحه 11 په نور الانوار کې په دې تصریح شوې ده چې کوم خبر واحد ته چې تلقی بالقبول حاصلای د هغه حدیث په سند باندې بحث ته ضرورت نه. دارنګه د المعجم الصغیر للطبرانی په اخر کې د صفحه 100 تر صفحه 109 پورې په دې اصول مستقله رساله لیکل شوې ده. د هغه رسالې نوم ده التحفة المرضیه فی حل بعض مشکلات الحدیثیه. په هغې کې د امام شافعی، امام بخاری، امام ترمذی، علامه سیوطی او علامه سخاوی وغیره محدثینو په حواله باندې دا خبره واضحه کړې ده چې کوم حدیث ته تلقی بالقبول حاصلی د هغه حدیثه په سند باندې بحث ته ضرورت نه. علامه ابن الحمام رحمه الله فرمایي
وقوله في أسانيده مقال لا يضر بعد التلقي بالقبول. فتح القدير كتاب الطلاق فصل في الاختيار جلد 4 صفحه 88. یعنی دا اعتراض چې د دې په بعض احادیثو چې خلق کوي چې د دې حدیث په سند کې اعتراض ده، نو دا اعتراضات د تلقی بالقبول نه وروسته ضرر نه رسوي. د تلقی بالقبول د وجنه حدیث متواتر ګرځيږي، او چې کله حدیث متواتر شي نو بیا په سند باندې اعتراض ضرر نه رسوي. دارنگی قال ابن عبد البر في الاستذكار ان البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه، واهل الحديث لا يصححون مثل اسناده، لكن الحديث عندي صحيح لان العلماء تلقوه بالقبول. ابن عبد البر په الاستذكار کی لکی چې د یو حدیث په باره کې حدیث داسې ده چې الطهور ماؤه، د بحر اوبه پاکی دي. ګوره واهل الحديث لا يصححون مثل اسناده، علماء د حدیثو د دې حدیث سند ته صحیح نه وای، لكن الحديث عندي صحيح. ابن عبد البر فرمای چې دا حدیث زما پنی صحیح ده لان العلماء تلقوه بالقبول، ځکه علماء دا قبول کړی ده، نو تلقی بالقبول ورته حاصله ده. دارنگی وقال في التمهيد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا 24 قيراطا. قال وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غني عن الإسناد فيه. يو حديث ده إن الدنيا 24 قيراطا. ابن عبد البر په تمهید کی فرمائی چې د علماء په دې اجماع ده، و اجماع الناس على معناه، علماء د دې حدیث په معنا اجماع کړی دا، او دا اجماع چې دا غنن عن الاسناد فيه، دا استغنا راولي د سند نه په دې حدیث کې، یعنی په سند باندې بحث ته ضرورت نه. دارنګه وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني تعرف صحة الحديث اذا اشتهر عند ائمة الحديث بغير نكير منهم. د صحت د حدیث د پاره یو دلیل داده چې د امامانو د حدیث پنیز باندې د حدیث مشهوري او چا په انکار نه کړي، نو دا د 6 رکعات تراویح حدیث د امامانو پنیز مشهور دی او هیڅ چا په اعتراض نه کړي، ټول ور باندې عمل کړي دي، لہذا دا حدیث صحیح دی. دارنگی وقال ایوب في تقريب المدارك على موطئ مالك قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. تدريب الراوي صفحة 40 أو صفحة 40 تحت تعريف الصحيح. یعنی صحت د حدیث د دینه معلومیږي چې د الله د کتاب سره موافقي او یا د اصول د شریعت سره موافقي، نو دا چې د کتاب الله سره موافقي یا د بعضو د اصول د شریعت سره موافقي، نو دا په قبلولو او په عمل کولو باندې باعث ګرځيږي، دا د حدیث د صحت لپاره دلیل. دارنگی وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله. التعقبات على الموضوعات باب الصلاة صفحة 12. یعنی د صحت د حدیث د پاره یو دلیل داده چې علماء د دې حدیث په مضمون باندې عمل کړي اگر چې سندي صحیح نه. علامہ ابن القیم رحمه الله د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه د حدیث مبارک فرمایي چې وهذا اسناد متصل ورجاله معروفون بالثقه على ان اهل العلم تلقوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلى أن قال وإن كانت هذه الأسانيد لا تثبت من جهة الإسناد ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا
بصحتها عندهم عن طلب الاسناد لها. اعلام الموقعين حدیث معازن جل اول صفحه یوصل او 55. یعنی چې کله حدیث ته تلقی بالقبول حاصل وي نو بیا د حدیث په سند باندې بحث ته ضرورت نه. علامه حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا ابن تيمية أن نقل القطع بالحديث الذي تلقتها الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة. یعنی ابن تیمیہ رحمه الله د لویو بلد محدثینو نه دا خبره را نقل کړې ده چې په هغه حدیث باندې یقین پکار ده کوم ته چې تلقی بالقبول حاصلوي. یعنی کوم حدیث ته چې تلقی بالقبول حاصلوي هغه حدیث په منزله د متواتر ده. وګوره الباعث الحسیس صفحه 29 او صفحه 10 قبیل النوع الثاني. او علامه اکرم سیندی رحمه الله فرمایي چې کوم حدیث ته تلقی بالقبول حاصلوي دا حدیث ينزل منزله متواتر. امعان النظر صفحه یوصل او شپږتیا دا حدیث په منزله د متواتری. او علامه عبد الحي اللکنوی رحمه الله فرمایي چې حتى انه ينزل منزله المتواتر في انه ينسخ المقطوع به. مجموع رسائل لکنوی الاجوبة الفاضلة صفحة 4 جلد 4 صفحة 1 آخر السؤال الأول قبيل التنبيه. او علامه سیوطی رحمه الله فرمای يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول. تدريب الراوي صفحه 40 تحت تعريف الصحيح. یعنی کم حدیث ته چې تلقی بالقبول حاصلی د دې حدیث په صحت به حکم کیږي. امام مالک رحمه الله فرمای شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده. فتح القدير جلد 3 صفحة 493 كتاب الطلاق آخر فصل ويقع طلاق كل زوج. علامه ابن القیم رحمه الله فزاد المعاد کی د ډیرو احادیث په باره کې فرمایي چې هذا وان كان لا يصح فالعمل عليه كما في جلد 2 صفحه 380 قبيل فصل هديه في الذكر عند رؤية الهلال. اعلام الموقعين کی لکی چې على ان اهل العلم نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته. اعلام الموقعين جل اول صفحه یوصل او 55 حدیث معازن. یعنی خلاصه دا چې کوم حدیث باندې علماء عمل کړي او تلقی بالقبول ورته حاصلای هغه حدیث صحیح وي او د متواتر په حکم کې وي. دا اصل غیر مقلدینو منل دی. وګوره د غیر مقلدینو کتاب فتاوی علماء حدیث جلد 4 صفحه 4 پاغي کې لګي چې کوم حدیث ته تلقی بالقبول حاصلای هغه حدیث په حکم د متواتر کې وي. دارنګه الروضه الندیه صفحه 4 لنواب صدیق حسن خان پاغي کې لګي چې کوم حدیث ته تلقی بالقبول حاصلای هغه په حکم د متواتر کې وي او صحیح حدیث وي. دارنګه وګوره اخبار اهل حدیث 19 اپریل صفحه 19 سنه 19 یو څو مثال بم درته ذکر کم. ګوره یو حدیث ته لا وصیت لوارث. امام شافعی رحمه الله فرمای چې انه لا يثبته اهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية. وګوره فتح المغيث جل اول صفحه 498 امعان النظر صفحه یوصل او شپږتیا الاجوبة الفاضلة جلد 4 صفحه 11 مشکات باب الوصايا. یعنی دا حدیث چې لا وصیت لوارثین په اعتبار د سند سره صحیح نه دی خو بیا هم دې حدیث ته تلقی بالقبول حاصله ده. د تلقی بالقبول د وجنا د آیت د وصیت د پاره دا حدیث ناسخ ګرځیدل دی. امام ترمذی په ډیرو مقاماتو کې فرمایلی دي چې دا حدیث د سند په لحاظ ضعیف دی مګر په دې حدیث باندې د اهل علم عمل دی. لدی وجه هم دا حدیث د قرآنی آیات د وصیت چې کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة نو دا لا وصیت لوارثین د دې لپاره ناسخ ګرځول شوی دی. ګوري ورونو لا وصیت لوارثین دا حدیث دی په اعتبار د سند ضعیف دی په ظاهر کې د قرآنی آیات نه مخالف دی. او یو مسله چې په ظاهر کې د قرآنی آیات نه مخالف وي هغه یقینا چې د تراویح د مسلې نه اهم وي. خو بیا هم ګوره امت دا مسله قبول کړې ده او د دې حدیث د سند ضعف غورځولې ده
او آیات قرآنیه د دې حدیث لوجه مخصوص او یا منسوخ منل ده. نو په دې اهمه مسله کې چې یو ضعیف حدیث د تلقی بالقبول لوجه بالاتفاق د متواتر مرتبه ته رسیدلی دی، نو هغه حدیث چې د خلفای راشدینو د مهاجرینو او انصارو صحابو تلقی بالقبول په نصیبی هغه به خامخا په اوله درجه صحیح او مقبول حدیثی. نو دا حدیث چې د 20 رکعاتو تراویح والا حدیث دی، د تلقی بالقبول د وجه نه متواتر او صحیح حدیث دی. یو بل مثال درته ذکر کوم. ګوره ټول امت په دې باندې متفق دی چې خوب د اودس دپاره ماتونکی دی، حالانکه د دې دلیل ضعیف حدیثونه دي او ټول محدثین وایي چې دا احادیث د سند په لحاظ مردود دي لیکن د معنا په لحاظ مقبول دي او دلیل تلقی بالقبول دی. یو بل مثال درته ذکر کوم. یو حدیث دی البحر هو الطهور ماؤه والحل میتته. امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې د دې حدیث په ضعف باندې اتفاق دی لیکن د تلقی بالقبول لوجنا قابل د استدلال دی. وګوره مقدمه د اعلاء السنن الفصل الثاني صفحه 9 اداره القرآن. نو ګورئ ورونو ما درته حدیث پیش کړو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة والوتر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چې په رمضان کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 رکعات تراویح او وتر کول. نو د دې حدیث متن اول نمبر صحیح متن ده حتی چې متواتر ده د ولوجه د تلقی بالقبول نام. یو وجه خدا شو. دویمه وجه هم درته ذکر کوم. د تلقی بالقبول د بحث نه وروسته په سند باندې بحث ته ضرورت نه، لیکن د غیر مقلدینو د منافقت د ښکارا کولو دپاره به یو څه بحث ور باندې وکړو. ګورئ ورونو د دې حدیث سند داسې دی. یزید بن هارون قال اخبرنا ابراهیم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. کله چې غیر مقلدین دا سند واوري نو شور شروع کی چې په د دې حدیث په سند کې ابراهیم ابن عثمان ابو شیبه سخت ضعیف دی او د دې سند دوی وایي چې د دې سند پیش کول بدنامی ده او حماقت ده. لیکن ګوري ورونو خپل غیر مقلدین چې د جنازې په لمانځه کې د سورة فاتحې د فرضوالي دپاره یا کم از کم د سنتوالي لپاره په دلیل کې د حضرت عبدالله ابن عباس کم حدیث پیش کوي د هغې سند بعینه همدغه د تراویحو سند دی. د هغې سند هم داسې دی ابراهیم ابن عثمان عن حکم عن مقسم عن ابن عباس. الحدیث په ابن ماجه کې دی. صادق سیلکوټي او غیر مقلد وابي دی په صلات الرسول صفحه 404 کې په د جنازې په مانځه کې د سورة فاتحې د فرضیت دپاره همدا سند پیش کړی دی او البانیم دې سند ته هلته صحیح ویلی دی. نو غیر مقلدین د ابراهیم ابن عثمان د روایت نه د فرضوالي ثابتول عقلمندی او عمل بالحدیث ګڼي، لیکن د 20 رکعاتو تراویحو د سنتوالي ثابتول ته نه حماقت او بدنامی ګڼي. او ګوري ورونو د دې دواړو حدیثینو په مابین کې فرق هم شته. همدغه یو سند دی د په جنازه کې د سورة فاتحې د حدیث کې هم دا سند راغلی دی او د تراویحو د 20 رکعاته د تراویحو د حدیث په سند کې هم راغلی دی. خو د 20 رکعاتو تراویحو او په جنازه کې د فاتحې د دې دواړو د حدیثونو د سند د یووالي باوجود د دواړو په مابین کې یو غټ فرق هم دی او هغه دا چې د 20 رکعاتو تراویحو ته تلقی بالقبول حاصله ده. د 20 رکعاتو د تراویحو په باره کې چې کوم حدیث دی دې ته تلقی بالقبول حاصله ده. خلفای راشدینو مهاجرینو انصارو صحابو او ټول خیر القرون ور باندې بلا نکیر عمل کړی دی په دې حدیث. او دا د جنازې په باره کې د سورة فاتحې چې کوم حدیث دی امام مالک فرمایي چې په جنازه کې د سورة فاتحې فرضواله په خیر القرون کې چا پیژندلم نه. وګوره الاستذکار لابن عبدالبر جلد 2 صفحه 565 باب ما يقول المصلي على الجنازه تحت الاثر الثالث. دریم جواب هم درته ذکر کوم. د کم راوي د ثقوالي دپاره په بنیادي طور باندې 2 خبرې ضروري دي. اول دراوی د حفظ ثبوت، دویم دراوی د عدالت ثبوت.
ابراهیم ابن عثمان ته حافظ ابن حجر الحافظ ویل دی او هیڅ چا د په حافظه جرح نه ده کړې. پاتې شو د عدالت نو تدې په باره کې د امام شعبه په جرح باندې امام ذهبي اعتراض کړی دی. باقی جارحین صرف د شعبه مقلدین دي. ابن عدی رحمه الله د په باره کې فرمایي له احادیث صالحه وهو خیر من ابراهیم ابن ابي حیا. او د امام بخاری استاد یزید ابن هارونم د تسقوي وګوره تهذیب التهذیب جل اول صفحه یوصل او 45 په تهذیب جل 3 صفحه یوصل او 49 کې لیکلي دي چې شعبه همیشه د ثقه راوینه روایت را اخلي او دایم لیکلي دي چې شعبه د ابو شیبه نم روایت را خسته ده. د دینه صفا ظاهریږي چې امام شعبه د خپل جرح نه رجوع کړي ده. که رجوع ثابت شي نو راوی ثقه شو، روایت د صحیح په درجه کې شو، او که رجوع ثابت نشي نو راوی مختلف فیه شو او روایت د حسن په درجه کې شو. ګوري ورونو دا حدیث صحیح دی. اول سوال داو چې آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا 20 رکعات تراویح ثابت دي؟ نو جواب شو چې بالکل ثابت دي او په داسې حدیث باندې ثابت دي چې د محدثینو د اصول مطابق صحیح حدیث ده او متواتر حدیث ده. حدیث دا ده چې عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعه والوتر. رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې 20 رکعات تراویح او وتر کول. دا حدیث صحیح ده او متواتر ده ځکه تلقی بالقبول ورته حاصله ده. ما ستاسو سره په دې درس کې وعده کړې وه چې د دویم سوال جواب بم درته ذکر کم. دویم سوال دا و چې آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت باندې تراویح کړي دي؟ نن ټیم ختم شو. ان شاء الله چې د دې سوال جواب به پر روان دویم درس کې ذکر کو.